هوټلي ماما خو بیا په قهر دی، غوږ ونیسي. دغه یو څو کسان دي د آصف په شمول پر رب. سلامونه دوستانو، تاسو دغه ویډیو وګورئ. حاسب ځواک او یو څو نورو کسانو ته د یو طالب چارواکي اخطارونه. تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا به خبرې کوو. هوټلي ماما خو بیا په قهر دی، غوږ ونیسي. دغه یو څو کسان دي د آصف په شمول پر رب مې د قسمې چې دوی افغانستان ته لاړ شي، چې طالب دوی ته 20,000 وارې اپه وکړي، 20,000 وارې اپه ورته وکړي. که دوی له مانه بېغو خلاص دي ولې ډار کړلو په خدای. موږ بیخي توبه افغانستان ته بیخي په ژوند هم نه ځو، پوه شوې. موږ نه ځو. دا رقم ته دې وډار کړلو. دا کم کارونه چې تا ویلې دا به نن جمهوریت کې له تاسو سره سوي نو اوس چې دونه په قهر یې غواړي چې ټول قرضونه دې راټول کړي. هی بې عقله احمقه. ته چې کښېنې په لایوونو کې دومره ډوزې ولې، دومره غټې غټې. زه پولیټیکل ساینس وایم او بیا په انګلیش ژبه باندې وایم. بیا هم چې درنه دوه پوښتنې وکړلې په خپل همغه فیلډ کې دې په خاوره نه وې خبر. زه ورته هوټلي وایم، بې دلیله نه وایم، په چي نه پوهېږي. او په دې خبرو باندې دي دا چې څوک دغسې حالت ته ځي د خبرو نه جنګ ته، جدال ته، دا هغه خلک چې دوی اصلا کې نه علمیت لري، نه پوهه لري او نه انسانیت. والله په بله قسم درته خورم د تا په څېر پنځم چې راشي مخامخ راته، والله چې پرتوک در باندې وباسم په دې سر دې درته وتړم په بریتانو او په دې ږیره پرېښودلو. ولاکه نارینه سي، نارینه چې څوکي که نه هغه دغځي نه وي د زړه نه. او زه تا پېژنم، ته دې شیرینې ورور یې، تا په ټیک ټاک چې هغه ته هګۍ خوله کې نیولې. تا او د ما تر منځ ډېر فرق دی. زه چې دغه خبرې کوم هم لا شرمېږم. والله زه نه د ټیک ټاک کم بازیګر یم او نه د ټیک ټاک کم ګیم باز یم. زما او ستا تر منځ ډېر زیات توپیر دی. کوشش مه کوه چې ته ما سره ځان ووهې په دې ځینې مسایلو کې. دا چې دومره زر خپل ظاهر ته تغییر ورکړې دا هم د امارت له وجې، که نه دا به تر اوسه پورې قرار یې چبلقې خولې کې نیولې وې او شیرینۍ ته به ګډېدلې. او دا حسابي به هم پرېږدو. دوبۍ ته که درغلم حتما به وګورئ، سټوري کې، انسټاګرام کې، په ټیک ټاک کې وګورئ. که بیا د افغانستان څه کوې چلته زه لاړم طالبان موږ معافوي که نه معافوي، زه به تا وګورم چلته ته څه شی کولی شې. پوه شوې. په تا به د هلکانو باندې ولاکه قسم درته خورم په غامیانه ژبه در باندې بریک هم ولاکه ونیسم. ته څه شی ځان ته په کوم فکر کې یوه سپړاک سره نه ده، شپږ چرخه به وهې بیا به ځان ته ګور چې په کومه لاره په شرق لاړ شم که په جنوب. تیزنه دا لهجه مې ځکه دغسې در سره کړله چې ته یې دغسې شخصیت. ته دې که ته سم سړی وی بیا باید تا سره په نزاکت من خبرې کړی. ته ډېر یو بې نزاکت او بد اخلاقه بې تربیه یې ټیک ټاکي. دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتله چې حاسب ځواک او یو څو نورو کسانو ته د طالب چارواکو یو چارواکی دوی ته اخطارونه ورکوي. وایي که 20,000 وارې تاسو طالبان معاف کړي، که بیا هم افغانستان ته راغلی زه مو نه پرېږدم او بدې الفاظ یې ورته کارولي دي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.